بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزتمنو کتونکو زم بلال حمزه او تاسو ګوره جرار ټیکنیکل چینل. مینوالو کو تاسو زمونږ چینل ته نوی راغلی نو بالکل په سور شان یو بټن د سبسکرایب په هغه باندې کلیک کړئ. زمونږ جرار ټیکنیکل چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته دغه شان نوی ویډیوګانې وخت سره ملاویږي. مینوالو دا ویډیو هم د آډیو په باره کې دا کوم مینوال چې آډیو خواهشمند چې موږ د آډیو ریکارډینګ چل زده کو، د نعت ریکارډینګ چل زده کو، تلاوت هم یا دغه شانتي ډیجیټل آډیو ریکارډینګ چل زده کو او ډیجیټل آډیو ریکارډینګ جوړ کو، نو بالکل دا ویډیو د هغې دپاره ده او دا تقریبا 19 نمبر ویډیو ده. که چا زموږ رستنی ویډیو نه کتلی هغې لومبې لاړ شي زموږ رستنی ویډیو ګورئ، د هغې نه بعد راځئ زموږ 19 نمبر یعنی 17 نمبر ویډیو ګورئ. مینوالو دا په تیر شوي ویډیو کې موږ تاسو دې پراجیکټ په باره کې خبره کړې وه او ډیرو ملګرو دا ویډیو خوښه کا، خو زه به په دې کې ما صرف او صرف د ټیونر په باره کې خبره کړې وه. اوس د دې نه بعد موږ چې کوم دی د مین ماسټر ته به راوړو چې کوم په دې باندې موږ مین افیکټس لګولي هغه کم دي چې د اواز نری شوی دی، غټ شوی دی، اواز ایکو پکې راغلی ده، دغه رنګې کورس شوی دی، ریورب. نو اوس ورپسې دویم نمبر چې کوم دی نو هغه د ډیلی دی. مختلف ډیلی استعمالیږي، کلاسیک ډیلی شوه، ټوین ډیلی شوه، پی ایس پی 84، پی ایس پی 85. د دغه نه علاوه ډیر شي ډیلی د دنیا، خو موږ صرف او صرف په هغه تاسو شو کومه کوم چې مای پلی کړې ده، لکه اواز به ته لږ شانې پلی کړم تاسو اواز خیر د وره بیا به ګورو. ښه جي اواز تاسو آی تھنک چې اورېدلی به اوس به دې ځای کې په ډیلی باندې کلیک کوم. زه چې کومه ډیلی استعمالوم نو هغه زه یو ټوین ډیلی استعمالوم، پی ایس پی 84 85 ایکو پی ایس پی شو یعنی پی ایس پی ایکو او ورسره کلاسیک ډیلی او ټوین ډیلی استعمالوم. خو زیاته زه ټوین ډیلی استعمالوم او ټوین ډیلی اوس ماته فی الحال موجوده وخت کې کار پرېښودلی دی، نو د دې د وجې نه ما چې کوم دی دا ډیلی انسټال کا او فی الوقت به زه د دې نه کار واخلم. نو مینوالو د دې سیټینګ خو چې دی نو هغه آسان هم دی او ګران هم دی. که تاسو ټولې والیوم خپل سیټ کوئ نو بیا ګران دی، او که نه تاسو وایئ چې موږ ته تیار پروجیکټ میلو شي نو بیا آسان دی. کتونکو که تاسو په دې ځای باندې کلیک کړئ نو دې ځای کې مختلف آپشن دي د ډیلی، په یو باندې کلیک کړئ نو بدل اواز به وي. خو زه چې کومه نو ټایم تاسو نه ضایع کوم نو زه به درته ویم چې زه په کلین ډیجیټل باندې زه کلیک کم او د هغې نه بعد چې کوم دی نو دا 1 to 1 والا والیم لږ شان دی کم کم، نو د دې ډیلی سیټینګ ما بس وکړو. اوس خو دا خو سمپل شان سیټینګ و دی، خو دومره څه نو، خو بیا هم بعضې پلګین وي یا یعنې بعضې ایکو داسې وي چې هغه په یو طرف سایډ کې اواز یو شان راځي، بل سایډ کې بل شان ته راځي، نو هغه ډېر خلک خوښوي. نو هغه هم په دې باندې کېږي 1/4 شو او د دې نه بعد چې کوم دی بل به 1/2/4 5 ته بیا واړوي نو هغه شانتې اواز به تاسو ته تیار شي. خو فی الحال دا په دې طریقه کې دا جوړ شو. نو دا موږ سره کلاسیک ډیلی او د هغې سیټینګ. نو مینوالو د راروان ویډیو په مال اجازت راکړئ او انشاءالله راروان ویډیو کې به د ریور په باره کې خبره کوو. والسلام.